وزارت تحصیلات عالی اطمینان می‌دهد که دروازه‌های دانشگاه‌های دولتی به زودی برای دانشجویان باز خواهد شد. سرپرست این وزارت علت بسته بودن دانشگاه‌های دولتی را برخواسته از چالش‌های اقتصادی و نبود صنف‌های جداگانه برای دانشجویان می‌داند. په نږدې ورځو کې به افغانان دا زیری واوري چې د اسلامي امارت له خوا به دولتی پوهنتونونه بیا شروع شي. سرپرست وزارت تحصیلات عالی از ساختن یک دانشگاه دولتی برابر با معیارهای جهانی در کشور نیز خبر می‌دهد. منګه هم د یو نړیوال پوهنتون ایجاد دا وکړو، د هغې منظوري م راغشتې ده او هغې کې مې اراده ده چې شرعیات، طب، زراعت، انجینري په دې څلورو بخشونو کې د ماستری او د دکترا پروګرامونه دا شروع شي. از سوی هم دانشجویان دانشگاه‌های دولتی میگویند که بیش از 5 ماه می شود در بی سرنوشتی به سر میبرند. که دا شپږ میاشتې ډیر غټه فاصله ده، دا ډیر غټ اثر لري په محصلینو، په ټولو افغانانو کې څوک درس وایي او نه وایي په دې باندې تاثیر لري. که موږ هم دلته حیران یو چې په شپږو میاشتو کې د یوه طرحه نشي جوړولی. دا څه رقم طرحه ده؟ خو طرح جوړول ډیر اسانه دي. به گفته سرپرست وزارت تحصیلات عالی، برخی از کشورهای منطقه تعهد کردند که در بخش تحصیلات عالی به این وزارت کمک می‌کند و بورسیه‌های آموزشی را نیز برای دانشجویان فراهم می‌سازد.